السلام علیکم دوستانو، الله دې وکړي چې جوړ او روغ یاست. په نننۍ ویډیو کې به تاسو دا زده کړئ چې څنګه کولی شئ چې د خپل کمپیوټر چې کوم آیکنز دي یا هم فولډرز دي د دغو نیم بغیر نوم نه تاسو په خپل کمپیوټر په سکرین باندې کېږدئ، یعنې نیم یې ریموو کړئ. نو دې لپاره لومړی راځو دلته په سټارټ منو کې کرکټر مپ سرچ کوو. کرکټر مپ مې سرچ کړ، انټر کلیک کړئ. د هغه نه وروسته راځو دلته یو داسې آیکن داسې حروف پیدا کوو چې هغه یعنې سپیس وي، هېڅ کوم حرف هغه کې نه وي. نو راځو دلته لاندې دا دی دوستانو. اوس دا ګوره په دې کې هېڅ کوم حرف نشته، دا به کلیک کړئ. د هغه نه وروسته به سلیکټ کلیک کړئ او کاپي به کلیک کړئ. کله چې مو کاپي کلیک کړ دا به راواخلئ. مثال زه راځم د دې سپیسي د دې نیم ریموو کومه، دلته به راسئ کنټرول وي، دلته به یې پیسټ کړئ، دلته به پیسټ کړئ، انټر به کلیک کړئ. داسې مو کله انټر کلیک کړئ نو هغه نیم یې څنګه سو ریموو سو. همداسې که چېرته تاسو د دې ریسایکل بین د مثال د دې نیم ریموو کړئ، بیا کنټرول وي کوئ، کنټرول وي مو کړئ، انټر کلیک کړئ. اوس که چېرته تاسو د فولډر نیم ریموو کوئ، بیا تاسو مثال زه راغلم په دې فولډر باندې مې نیو کلیک کړئ، کنټرول وي مې کړ او سلیکټ مې کړ، دا یو خو ریموو سو. اوس دوهم فولډر چې کله تاسو ریموو کوئ بیا دلته تاسو ته مشکل درکوي، کنټرول وي دلته تاسو مشکل درکوي، وایي دا مخکې نه مخکې یو دانه فولډر دې باندې دغه سوی. نو تاسو به څنګه چل وکړئ، دلته به راسئ بل حروف به سلیکټ کړئ. دلته زه راځمه مثال همدا ده، زه دا بل حروف دغلته خاص دلته زه یو بل حروف سلیکټ کومه، سلیکټ کاپي، دا مې راواخیسته او د دوم فولډر ته راځمه، کنټرول وي دې ته مې ورکړ. همداسې بیا که چېرته دریم فولډر لپاره راخئ بیا بل حروف راواخئ، تاسو دا سلیکټ کړئ، کاپي یې کړئ او دلته ریموو کړئ، کنټرول وکړئ. نو په دې طریقې سره تاسو کولی شئ د ټول آیکنز یا کوم فولډر وي د هغه نوم تاسو ریموو کولی شئ. نو دوستانو کومه ویډیو خوښه شوې چینل در سره سبسکرایب کړئ او د توجه څخه مو یو جهان مننه.